अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم دا ریویو ټیب راغلی دی دا ټول کمانډ باندې موږ ډیټیل سره ډیسکس کوو. به موږ سره دلته راغلی دی سپیلینګز دی دا شان دی ټریسرز دی ورک بک سټیټسټیک دی چیک ایکسیسیبিলিټي سمثینګ دا سمارټ لوک اپ تر سره ټرانسلیټ دا ټول کمانډ وایو. به موږ سره راغلی دی سپیلینګز موږ سره اپیسوډ کې عمده کانسپټ چې یو سپیلینګ میسټیک وینو هغه لپاره موږ دا یو سپیلینګ کمانډ یوز کوو. فور ایگزامپل زرا ما دلته ولیکلو لایک مو لیکلو داسې فورسیبل ورډ مو لیکلو صحیح شو. که څه دلته داسې فورسیبل ورډ ولیکم نو د سپیلینګ هم دا چې دا ټیک 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 نه دی صحیح شو. اپیسوډ کې ورته څه چلو شي یو ریډ لاین ورته راشي خو دلته نه راځي نو که زه دلته نه دا اس داسې ختم کوم نو دلته هم دا پوسیبل دی او که زه دلته د سپیلینګ باندې کلیک کوم کنه نو دلته موږ له سره راکوي هغه سجیشن راکوي چې دا ډبل اس دی را سره صحیح شو کنه. نو مطلب دا چې دا کم سپیلینګ میسټیک ما سره ایکسل کې راغلی دی دا زه چینج کول غواړم او لازم چې دا دی ټیک شي را سره نو دغه لپاره موږ دا کمانډ یوز کوو سپیلینګ والا صحیح شو. دلته ریډ لاین والا کانسپټ نشته ریډ لاین دلته نه راځي ورته صحیح ده. نو سمبل بدلته د ټیکس باندې کلیک کو سپیلینګز ته براشو سپیلینګ سکیل کا پوسیبل دی دلته کلیک کو لایک چینج باندې صحیح شو. نو دا ورډ موږ سره شو چینج شو را سره پوسیبل دی جوړ شو. دغه شانتي کې لایک زرا شم دلته لیکم ټیچر صحیح شو. دلته مې لیکل هډارک می ای آر لیکل اچ مې به پرې هو که زرا شامل د سپیلینګ باندې کلیک کوم مال سجیشن بدل درا کی ټیچر شو دا شانتي ټیسر سمثینګ دا راغلی زرا لم ټیچر باندې مې کلیک کو او دلته مې کلیک کو څه باندې چینج باندې نو دلته موږ سره جوړ شو ټیچر را سره راغلی نو دا سپیلینګ لپاره موږ سره یوز کیږي. بل کمانډ بیا موږ سینکس راغلی ټریسر څه کار کوي سیم نیم والے مینینګ موږ راغی. فور ایگزامپل زه د ټیچر ګورم نو دلته کلیک کو ټریسرز باندې نو د ټیچر کانسپټ موږ سره ایجوکیټر هم راځي د پښان موږ سره ټیوټر هم راځي انسټرکټر هم راځي کوچ هم راځي ټرینر هم راځي لیکچر هم راځي دا شان دي فورسیبل ز ګورم دلته برا شو کلیک په کوڅه باندې ټریسرز باندې دلته لیکلي لایکلی لیکلي دي دا شان ته پروبیبل لیکلي دي دا ټول موږ سره مطلب د چارې د پوسیبل در سره صحیح شو. ټریسرز موږ دی لپاره یوز کولی شو. بل موږ سره راغلی دی ورک بک سټیټسټیک موږ سره څنګه میثود کو د پښان موږ سره دلته هم دی دا د چې اینډ اپ شیټ موږ سره دا دی سیل ویټ ډیټا موږ سره 2 دی لکه مطلب دا سه 2 سیل دي چې پاره کې ډیټا دی صحیح شو. دا شان دي شیټس پکې ون دی ټول سټیټسټیک را د څه شو کوي را سره. بیا نیکس راغلی موږ سره چیک ایکسیسیبিলিټي څه کار کوي. فور ایگزامپل زرا علم دلته یو شیپ راکو دلته علم کلیک کو څه باندې شیپس باندې او دلته او زم چې دلته ایکسس ملو دی کنه دا ایکسیسیبل دی کنه دی نو دا لپاره موږ سمپل کلیک کو څه باندې په ریویو ټیب کې په چیک ایکسیسیبিলিټي باندې صحیح شو. او دلته وګورئ دا چې ریویو ډسکرپشن آل ټیکس موږ سره ایررز دي دا ایررز ختمول لپاره موږ دا چیک ایکسیسیبিলিټي والا کمانډ یوز کوو. په دې کلیک کو دلته وګورئ موږ سره چې ریکټانګل شیپ دی صحیح شو. او که زه دلته ډسکرپشن ولیکم چې موږ سره دا سره دیس از ریکټانګل لایک دلته مو لګو سي ریکټانګل مو لګو او دلته مې انټر بٹن پریس کو په دې موږ دې سیو کو صحیح شو. اوس دلته وګورئ ایکسیسیبিলিټي ایشو مطلب ختم شو. که زه بیا راشم دلته وګورو بل واپس دې ختم کوم په دې ځکه کلیک کوم راشم کلیک کوم څه باندې ریویو ټیب باندې چیک ایکسیسیبিলিټي باندې صحیح شو. نو دلته موږ ته وی چې ایکسیسیبিলিټي ختم شو دلته مطلب کلیر شو را سره صحیح دی. ډسکرپشن وغیرہ موږ د شیپ لور کړ دا نارمل به صرف دغه لپاره یوز کیږي چې موږ یو سیس ایکسس کو نو دغه لپاره موږ دا سمپل چیک ایکسیسیبিলিټي والا کمانډ یوز کو. بیا موږ سره نیکس راغلی دلته سمارټ لوک اپ تر سره سمارټ لوک اپ څه کوي. فور ایگزامپل د ټیچر باندې کلیک کوم سمارټ لوک اپ باندې کلیک کو نو اوس د ټیچر باره کې موږ سره راځي س فایلز راځي مطلب دا رس ډیټا راځي دا باره کې بس ډسکرپشن هدا بنټ سره ها انټرنیټ موږ سره کنیکټ دلته تاسو شو کې دلته ګورو ویکیپیډیا کې د ټیچر باره کې خبرې کړي دا شان دي میډیا باندې کلیک کوی میډیا کې د ټیچر باره خبر راغلی راځي شو دا شان دي لکه زه د کمپیوټر انفارمیشن ګورم نو دلته ویل کو کمپیوټر صحیح دا په دې باندې به کلیک کومګه او را بش کلیک به څه باندې سمارټ لوک اپ باندې کلیک کونو کمپیوټر باندې کې ټول خبر رااله صحیح دی نو دغه لپاره موږ دا سمپل کمانډ دا یوز کول شو. بیا پوسیبل وغیرہ سمثینګ مولا ګول ته لیکلی ټرانسلیټ الکه د یو لینګویج نه بل د زده ټرانسلیشن کوم نو دغه لپاره موږ دا ټرانسلیټ کمانډ یوز کو لایک دلته موږ سره پوسیبل نه صحیح شو. او د دې مینینګ زګورم الکه دلته وګورو اردو کې دا ورکړی دی ممکن یې ورکړی صحیح شو. دا مونږ نت سره موږ سره ها که بل د ټرانسلیشن ولا کول غواړو دلته نه هغه لینګویج موږ څه کوو سلیکټ کوو جست ټرانسلیشن نه پاره شي څنګه چې موږ ګوګل ټرانسلیټر یوز کو. نیکسٹ بیا موږ سره راغلی دی کمنټس سره کمنټس باندې کلیک کو نیو کمنټس تر شو صحیح دی الکه دلته مو لګو چې دیس از مای فرست
کمنټ دا سم لګو صحیح دی کنه نو دا یو کمنټ رالو دلته نشان ورسې چې څنګه اوس دلته کلیک کوم دیس از مای فرست کمنټ رالو الکه دلته مې کلیک کو او زه دیم چې کوم کمنټ لګو په دې کلیک کو دیس از مای سیکنډ کمنټ دلته مو لګو لایک دیس از مای سیکنډ کمنټ دا ز سپیډ کې زه کوم چې اولریډي دا موږ انسټال کې کړی دی ها اې دا موږ سره سیکنډ رالو ته شان دې بیا موږ دلته وګورو ډیلیټ سمثینګ راغلی دی کذالک نیکسټ باندې کلیک کوم نیکسټ باندې کلیک کوم که ډیلیټ باندې کلیک کوم دلته نه به ډیلیټ کیږي را سره که په دې باندې کلیک کوم پریویس ته ځم که نیکسټ ته ځم صحیح ده کنه دلته نه کول شو دا شان دې شو هایټ کمنټ موږ کو صحیح شو دا شان دې لکه شو آل کمنټس کو کمنټس شو کوم لا دلته نه کوم هایټ کوم نو دا موږ شو هایټ د بار یوز کول شو ایزیلی بیا موږ سره راغلی دی پروټیکټ شیټ څه کار کوي لایک زرا هم دلته مې کلیک کو پروټیکټ شیټ باندې او زم چې دا شیټ ته زمو ټول پروټیکټ شي دلته دا ټول چې سونه دغه دی کنه چیک سیدا ما اوله ګل دی به موږ څه چینج وغیرہ نشو کولی مطلب دا ټول با پروټیکټ شي را سره په دې کلیک کو دا پروټیکټ شو دلته ما پاسورډ ورکو 1 2 3 صحیح ده دلته راشه اوکے کا دلته بیا ورکو 1 2 3 او دلته مې سکو اوکے مې کو اوس دا شیټ کې کزه سلیکل کوم دغه پروټیکشن را مطلب دا چې دی بالکل لوک شو را سره صحیح ده لوکینګ د بارم غدا یو کمانډ یوز کو بیا کزرا شم دلته کلیک کوم ان پروټیکټ شیټ باندې بیا ورکو 1 2 3 ورکا انټر کا خو بل خبر دا چې دا ستاسو شیټ ون ډیلیټ کیږي کوم شي کله ایز پروټیکټ ته د ډیلیټ ترا شم ډیلیټ کیدیم شو تک لپاره بیا موږ دلته یوز کو پروټیکټ ورکبوک څه کار کوي دلته سره علما ولا پروټیکټ ورکبوک باندې کلیک کو دلته می پاسورډ ورکو لایک 1 2 3 4 مول ورکو انټر بٹن می پریس کا بیا پاسورډ ورکو 1 2 3 4 مول ورکو انټر بٹن می پریس صحیح شو نو دله ما سره ورکو پاسورډ مول ورکو اوس کا زرا شم دلته پکې یو نیو شیټ شو کوما لا دا شیټ زی ډیلیټ کوم ګوره ها زمون چې کوم دا مین ورک بوک ته دا پروټیکټ شو ها اوس ګوره کزه دا شیټ ډیلیټ کوم دلته نه دین ډیلیټ کیږي کزه پکې یو نیو شیټ انسرټ کوم بل شیټ پکې نه انسرټ کیږي دا لوک شو اټس مین چې دا مو سره ټول څه شو پروټیکټ شو را سره کو واپس ان پروټیکټ کو بدی باندې بکلیک کو پاسورډ ورکو 1 2 3 4 انټر بٹن پریس کو دا پروټیکشن دا ختم شو اوس کزه دی ډیلیټ کوم او هایټ کوم ار سم سره کیږي دې سره بیا لاس کې موږ سره یو درې کمانډز دی یو لیکلی الو ایډیټ رینج دا موږ سره نارملی په شیرینګ یوز کی فور ایگزامپل ما دا رینج واغشتو صحیح ده او دلته مې الو ایډیټ رینج باندې کلیک کو او دلته مې ورکو نیو کې مو لیکلو چې لکه رینج 1 دی ما سره او رینج پاسورډ چې کم دی 1 2 3 4 ما ورکو دیم اوکے کو اوس بیا مې ورکو 1 2 3 4 اوکے بٹن می پریس کا د مین کار سره وره ها سمپل زما چې دا شیټ زکله شیر کما هغه یوزر بدل ته الا دغه کولی شي چینج به کولی شي چې کله هغه د پاسورډ یاد وي اوس د شیرینګ لپاره فور ایگزامپل زرا علم دلته مونږ د شیر باندې کلیک دلته شیر وربوک لیګیسی والا کمانډ په دې مې کلیک کو صحیح ده اوکے بٹن مې پریس کو اټس مین چې دا مو سره شیر شو صحیح ده کنه که زه واپس دلته راشم دغه باندې کلیک کوم ریویو ټیب کې او دلته کلیک ولایک زه د دې سلیکشن مې واغسو دلته زم چې دا ز شیر کوم نو دلته به سمپل کلیک کو شیر باندې شیر وربوک لیګیسی فور ایگزامپل په دې مې کلیک کو دا چیک مې ولګو او دلته اوکے بٹن مې پریس کا صحیح ده دې مې دلته لایک ډیسکټاپ باندې نارملی سیو کو دا مې یس کو دلته اوس دلته ورته یو آپشن رالو شیر والا اټس مین چې دا مو سره شیر شو نارملی صحیح ده اوس دې سره مونږ جیمیل سمثینګ لګو او مونږ کول شو دلته ډیمو ورکو ول مونږ دلته وګورو ریویو کې مونږ سره دې شیر شو اوس کزه دی واپس هم چې ګوره الو ایډیټ رینج څه کارو چې زم دا یوزر ته کله دې شیر شو په دې کې چې دته کله پاسورډ یاد دلته چینج کولی شي صحیح شو کني نشي کولی ان شیر دار چې واپس دې ته څه کولی شي ان شیر وربوک کولی شي صحیح ده کنه بل لاس کې موږ سره راغلي دی هایټ انک ته نو هایټ انک څه کار کوي دا چې کله موږ یو لیپټاپ یو لایک ټچ سکرین والے وي او باغې باندې موږ څه کار کوو انک ټایپ چینج کو نو دلته دا هایټ انک والا کمانډز موږ باغې بیا ایزیلی یوز کولی شو دا د ټچ پیډ د لپاره موږ سره دا کمانډ راغلی ټیک تا نو سمپل کانسپټ دا موږ سره د سو د ریویو ټیب را سره ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې کوم دا نیکسټ ریویو ټیب راغلی دی دا به ډسکس کوو والسلام